ویستلې توره. شپېتمه وروستۍ برخه. د خالد بن ولید رضی الله عنه د میړانې قصې. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسلام رڼا رادیو قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله روغ جوړ او د صحت او عافیت په جامو کې ولره. دا د ویستلې تورې د داستان سره زه الخادم سردار محمد ستاسو قربتوب کوم او هیلهمند یم چې د خپرونې تر پایه پورې به راسره مل اوسئ. غیور مجاہد جرأتمند کفار کی صف میں ہنگامہ، جنگوں کا پلٹ دیتا پانسا پہنا کر حکمت. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې په تیره 50مه برخه کې د ویستلې تورې د داستان و هغه ځای ته رسیدلي و چې خالد رضی الله تعالی عنه رومي سالار ولید او خپل یو څو سپرو ته وویل چې هغوی د رومیانو زړه ته د ورنوتلو کوشش وکړي. یو څو سپرو په دې ازدیار کې په ځان باندې لوبې وکړلې. اخر څه سواره تر رومي سالار پورې ورورسېدله او د هغه د ساتونکو دیوال یې مات کړ. د هغه په وژلو کې بریالي سوله. د رومیان د بیرغ په لوېدلو سره په هغوی ګډوډي خپره سوله او هغوی په شاتګ ته اړ ویستل سوله. څه کسانو په سیند کې ورټوپ کړه او پاتې د پله په ذریعه له سیند څخه تیر سوله. په څومره ځنډ کې چې مسلمانان تر هغوی پورې ورسېدل، هغوی د انطاکیه د کلا دننه ننوتلي وه. مجاهدین ولاړل او کلا یې محاصره کړه. د رومیان د جنګېدو کسان هم هلته په ډګر کې له منځه تللي وه. خالد رضی الله تعالی عنه څو ځله اعلان وکړ چې د کلا دروازې خلاصې کړي. د نه خلاصېدو په صورت کې د چا ځان بخښنه نه کیږي او هیڅ شرط نه قبلیږي. نو اوس به راسو قدرمنو اوریدونکو را روان حالت به وګورو. د رومیانو لښکر چې اوس د پخوا په شان طاقتور پاته سوی نه و او سالار هم نه و، له دننه څخه یو استازی بهر ته راغی چا چې وسله وغورځوله او دا شرط یې وړاندې کړ چې لښکر ته په ازادۍ سره د تلو اجازه ورکړي. د مسلمانانو سالاران دا شرط ومانه. د روم ټول پوځ چې د کلا دننه و له کلا څخه راووتی او مسلمانان انطاکیه ته ورننوتله. ورونو، دا د کال 630 د اکتوبر د میاشتې 13مه ورځ وه او د هغه رنګه 14 هجري کال د شوال د میاشتې 5مه ورځ وه. د رومیانو وروستنی او له ټولو څخه لوی ښار هم د مسلمانانو لاس ته ورغی. له دې څخه وروسته واړه 2-4 ځایونه پاته سوي وه چیرې چې رومیان موجود وه، مګر هغه د جنګېدو لپاره موجود نه وه، بلکې هغو ته د تښتې کومه لاره نه موندل کېدله. د 630 عیسوي تر اخري میاشتې پورې په شام باندې د مسلمانانو ولکه مکمله سوه او هلته د رومیانو واکداري د تل لپاره ختمه سوه. هلته بیا په قسطنطنیه کې هرقل د عیسایان د یوې ډلې مخې ته په خپله ماڼۍ کې ناست و. دا همهغه شاهنشاه هرقل و د چا د سترګو له لږ خوځښته څخه چې څو انسانان جلات ته سپارل کېدله. همدا هرقل و چا چې په پیل کې د تل لپاره د مسلمانان د له منځه وړلو حکم ورکړی و. همدا هرقل و چا چې د حیرانتیا ښکارونه کړې وه چې د عربو د هغو بدویانو جرأت څنګه پیدا سو چې د روم د سلطنت د سرحد دننه قدم کښېښود. اوس لږ موده وروسته همهغه هرقل خپل نیمایي سلطنت مسلمانانو ته په ورکولو سره د ماتې خوړلو په حالت کې په خپله پلازمینه قسطنطنیه کې ناست و. چا چې هیڅکله نه بایلونکی قمار بایللی و، له هغه سره هیڅ هم پاتې نه وه. هرقل یو شمېر عیسایانو ته چې دته راغلي وه ویې ویله، تاسې خلک ما ته څه یقین راکولی سي چې مسلمانان له هغو سیمو څخه وباسئ چې هغو فتح کړي دي. که په تاسو کې دومره ځان وي نو نن به زه ستاسو په منځ کې داسې نه وای ناست. د عیسایانو د ډلې مشر وویله، د روم شاهنشاه، اوس دا فکر کول بې ځای دی چې د ماتې ذمهوار څوک دی. موږ دا مسله راوړې او راغلي یو، هغه یو ځل بیا درته وایو. تا چې کومه سیمه مسلمانان ته سپارلې او راغلی یې، هغه نه ستا وه او نه د مسلمانانو، هغه زموږ سیمه وه. مات سوی ستا پوځ دی، مګر موږ د یو پردي قوم غلامان ګرځېدلي یو. مسلمانانو زموږ څخه جزیه اخیستې ده. دا زموږ سپکاوی دی. زموږ دا مجبوري ده چې موږ د مسلمانانو په خلاف نسو جنګېدلی. موږ جنګیږو، موږ د خپلو ځانونو د قربانولو لپاره چمتو یو، مګر موږ ته ستاسې د مرستې اړتیا ده. که ته د مرستې رالیږلو وعده وکړې نو موږ د مسلمانانو په خلاف د جګړې اعلان کوو. هرقل د هغو عیسایانو چې د شام په شمالي سیمه کې اوسېدل دا خبرې داسې اورېدلې لکه څنګه چې دا خلک له هغه څخه خیرات غواړي او هغه ته د دې خلکو له مسلې سره کومه دلچسپي نه وي. حقیقت هم دا و چې هرقل غوښتل همدا چې د شام عیسایان د مسلمانانو په ضد د داسې جګړې لپاره تیار کړي چې ډیره اوږده وي، تر څو چې مسلمانان همدلته د شام په سیمه کې اخته وي او د روم په سلطنت کې نور زیات مخکې ولاړ نسي.
دا جګړه د شوخون په څیر غوندې کېدلی سوای. زیاترو مؤرخینو لیکلي دي چې هرقل په پټه کې د شام د اعتبار وړ راهبان هڅولي وه چې هغوی د عیسایان د مسلمانانو په ضد استعمال کړي. په تاریخونو کې دا هم لیکل سوي دي چې عیسایان تیار سوي وه. د عیسایانو دغه ډله چې له ده سره اوس ناست وه له دې څخه بېخبره وه چې کوم وړاندیز هغو راوړی دی په دې باندې هرقل له مخکې څخه کار کوي. هرقل و دغه ډلې ته دا ښکاروله چې هغو ته مرسته ورکوي، په هغو باندې ډېر لوی احسان کوي. په آخر کې هرقل هغو ته وویله چې هغوی دې بیرته ولاړ سي او له راهبانو سره دې وګوري، او راهبان هغو ته وایي چې په دې وړاندیز باندې په څه توګه عمل کیږي. هرقل دوی ته دا هم وویله چې عیسایان کله چې په مسلمانانو په ځای ځای کې حملې پیل کړي نو هرقل هغو ته د مرستې په شکل کې خپل پوځ ورکوي. مسلمانانو خپل جاسوسان په ټولو سیمو کې خپاره کړي وه، په کومو کې چې داسې جاسوسان هم وه چې ځانونه یې عیسایان ګرځولي وه او له عیسایانو سره اوسېدل او د راهبانو مریدان جوړ سوي وه. له هغو څخه ځینې له شامه څخه وتلي تر جنوبي ترکیې پورې تللي وه. دا سیمه د روم د سلطنت برخه وه. یوه ورځ یو جاسوس د شمالي روم له جاسوسانو څخه ریپورټونه راوړله او ابو عبیده رضی الله عنه ته یې وویله چې عیسایان په لویه کچه د جنګېدو تیاریانې کوي او هرقل هغو ته د مرستې ورکولو ژمنه کړې ده. له هغه څخه وروسته 2 جاسوسان نور هم راغلله چا چې همدارنګه ریپورټونه ورکړله. له هغو څخه ډېر ویرونکی حالت مخې ته راغی. د عیسایانو ټولنه ډېره زیاته وه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته دا احساس و چې د عیسایانو په ضد به ټکر ډېر خطرناک وي. د دې وجه دا وه چې رومیان له کومو سیمو څخه تښتېدلي وه هغه د دوی نه ویه، هغوی خو وتښتېدله، خپل پاتې سلطنت ته ولاړله او ځای پر ځای سوله. دا سیمې په اصل کې د عیسایانو وې. د مسلمانانو د اطاعت په قبلولو سره هغو ته څه اقتصادي، اجتماعي یا مذهبي بندیزونه نه وه، مګر هغوی د مسلمانانو د غلامۍ قبلولو ته چمتو نه وه. د جنګېدو په صورت کې که هغو ته کومه ماته کېدله نو د هغو لپاره کومه پناهګاه نه وه. د دې لپاره هغو د جنګ تیاریانې په دې کچه کړې وې چې د هغو د فتح سبب ګرځېدلی سوې. له جاسوسانو څخه یو ریپورټ واخیستل سو چې د جنګېدونکو عیسایانو شمېر به څومره وي، د هغو وسله به څنګه وي او د هغو مشري به څنګه وي. خیال کېدی چې مشري به رومي سالار کوي ځکه چې له عیسایانو سره د مشري او لارښودنې لپاره کوم سالار نسته. که څوک و هم هغه د مسلمانانو له سالارانو سره برابرېدلی هم نسو. بیا هم چې کوم صورتحال پیدا سوی و هغه د مسلمانانو لپاره د ډېر لوی خطر سبب ګرځېدلی سو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه له خالد رضی الله تعالی عنه څخه د مشورې اخیستلو لپاره وویل ابو سلیمانه په شام کې زموږ حکومت نه وای زیږېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ پښې نه دي ټینګې سوي. که موږ کوم خطر په ځان ومانه او حالات زموږ په خلاف سوله او موږ په شا سو نو تر مدینې پورې ژوندي نسو رسېدلی. خالد رضی الله تعالی عنه وویل څه په سالاره پوښتنه زموږ د ژوندي پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو نه ده، دا فکر وکړه چې د اسلام زوال پیل کېږي، ټول پوځ په شام کې دی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه آیا دا به ښه نه وي چې موږ امیر المؤمنین ته خبر ورکړو او له مدینې څخه مرسته هم وغواړو؟ زموږ خو شمېر ډېر کم دی. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل امین الامته تر مدینې پورې د پیغام په تلو کې او له هغه ځای د مرستې په راتلو کې ډېر وخت لګیږي. آیا دا به ښه نه سي چې موږ له هره ځایه پوځ یو ځای ته راټول کړو، په ځایونو کې د اړتیا له مخې پوځ پرېږدو؟ په الله جل جلاله قسم زه عیسایان خلاص ډګر ته راولم او غواړم چې ورسره وجنګېږم. دا خبرې په حمص کې کېدلې. هلته نور سالاران هم وه. د هغو ټولو رایه دا وه چې د حمص دننه باید موږ ووسو او پرېږدئ چې عیسایان راسي چې هغوی محاصره وکړي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه باید د اکثرو د رایې له مخې فیصله کړې وای او همداسې یې وکړله. هغو خپلې هغه ډلې هم حمص ته راوغوښتلې چې په چارچاپېره سیمو کې وې. له دې سره سم ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د یوه چابک قاصد په لاس خلیفه ته پیغام ولېږئ په کوم کې چې هغه په تفصیل سره ولیکله چې عیسایانو د هرقل په لمسون او مرسته څه حالات راوړی دی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه دا هم ولیکله چې هغوی په حمص کې کلابندیږي او جنګیږي. 630 عیسوي کال پیل سوی و. یوه نیمه 2 میاشتې نورې هم تېرې سولې نو یوه ورځ د عیسایانو یوه لویه ډله حمص ته راورسېدله او د ښار محاصره یې وکړه. مسلمانان د دې لپاره تیار وه. هغو د ډېرې زیاتې مودې د خوراک، غشو او نورو ذخیره په ښار کې راغونډه کړې وه. عیسایانو چې مسلمانان کلابنده ولیدله نو هغوی حیران سوله چې په خلاص ډګر کې جنګېدونکی پوځ په کلابند کېدو سره جنګېدو ته راغلل. عیسایانو دا د مسلمانانو کمزوري وګڼله. هغو د مسلمانانو په راپارولو پیل وکړ او ویله یې ای مسلمانانو اوس تاسې مقابله له عیسایي عربو سره ده. موږ رومیان نه یو، همت وکړئ بهر ته راسئ او وجنګېږئ، د کلا دروازې خلاصې کړئ، که نن له تاسو هېڅوک هم ژوندی نه پاتې کېږي. اوس به موږ جزیه اخلو، د اسلام لمر ډوب سوی دی، بهر ته راسئ او له موږ څخه رحم وغواړئ. او داسې بې شمېره تنزیه نارې چې عیسایانو لګولې د مسلمانانو له لوري څخه چوپتیا وه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه او نورو سالارانو فیصله کړې وه چې هغوی بهر ته په وتو په عیسایانو باندې حمله کوي. د حملو وار هیڅ رانغی. د محاصرې 4 یا 5 ورځ وه. په عیسایانو کې منډې رامنډې وې. په هغو باندې کوم مصیبت را نازل سوی و او یا هم را نازلېدونکی و. مسلمانان چې په دیوال باندې ولاړ وه هغو په حیرانتیا سره لیدله
چې په هغو څه سوي دي. لرې له افق څخه دوړې په اوچتېدو وې چې خپرېدلې او پورته جګېدلې. دا د کومې قافلې اوچته سوي دوړې نه وې، دا د کوم پوځ دوړې ښکارېدلې. که دا پوځ و نو دا پوځ د عیسایانو کېدلی سو یا د رومیانو پوځ کېدلی سو. په عیسایانو کې چې کومه ګډوډي راپېښه سوې وه هغه زیاته سوه او هغوی د جنګېدو په ترتیب کې سوله. دوړې لا تر اوسه پورې لرې وې. عیسایانو خو محاصره لرې کړه او هغوی په ډېره تیزۍ سره یوې لوري ته وخوځېدله. مسلمانان د کلا په دیوالونو باندې نارې وهل پیل کړې. له دوړو څخه یو پوځ کرار راښکاره سو. دا د مسلمانانو پوځ و. عیسایانو ته د دې د راتګ خبر له مخکې څخه ترلاسه سوی و. مورخینو لیکلي دي چې عیسایان بې ترتیبه وه. که هغوی هلته تم سوي وای خپله په محاصره کې راتلله. د حمص دروازې خلاصېدلې او له دننه څخه هم د مسلمانانو پوځ بهر ته راته. د عیسایانو پایله به ډېره بده سوې وای. هغه دا خطر هم لیدلی و چې هغه په خپلو کلیو کې کوم پوځ نه و پرېښی چې دوی دې خواته راتلله. د جګړې په صورت کې مسلمانانو هغو ته ماته ورکوله او د هغو په کلو ورلوېدله. د مسلمانانو پوځ چې د محاصرې سوي پوځ مرستې ته حمص ته راغلی و دا 4000 سواره چې د قعقاع بن عمرو رضی الله تعالی عنه تر قومندې لاندې وه. دا سواره داسې راغلی وه چې خلیفة الرسول عمر رضی الله تعالی عنه ته چې د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه پیغام ترلاسه سوی و نو هغوی ویلي و چې دا عیسایان روزل سوی پوځ نه دی بلکې دا یو غیر منظم هجوم دی کوم چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه یې سنبالوي. منګر مرسته اړینه ده څرنګه چې هغه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته چې په عراق کې د اوسېدونکي اسلامي پوځ په سالار و حکم ولېږه چې 3 سالاران د عیسایان د سیمې جزیرې لوري ته ولېږه. په دې سالارانو کې سهیل بن عادي رضی الله تعالی عنه، عبد الله بن عتبه رضی الله تعالی عنه او ایاز بن غنم رضی الله تعالی عنه شامل وو. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه په حکم لیک کې دا هم لیکلی و چې سالار قعقاع بن عمرو رضی الله تعالی عنه ته 4000 سواره ورکړه او د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د مرستې لپاره د حمص ته ولېږل سي. په دې توګه قعقاع د محصور مسلمانانو مرستې ته ورسېدی. هغه ته معلومه نه و چې حمص د عیسایانو په محاصره کې دی. د هغه لیدلو سره سم عیسایانو محاصره لرې کړه او لاړله. امیر المؤمنین صحیح ویلي و چې دا عیسایان کوم منظم پوځ نه دی. دا عیسایانو خپل ثابته کړه او لاغه سره عیسایانو دا هم ثابته کړه چې مسلمانان په عیسایانو باندې باید باور ونه کړي او مسلمانان دي د شام د ځمکې فتح تر هغه وخت پورې مکمله نشمیري ترڅو پورې چې هغوی د نن خطرونه هم له منځه یونسي. د عیسایان له دې جنگي اقدام څخه واضح سوی و چې د همدین اوسېدو په وجه او یا د نه مسلمان اوسېدو په وجه د هغو اخلاص او وفاداریانې له رومیانو سره دي. د خلیفه د حکم له مخې د جزیرې ټولې سیمې مسلمانانو تر خپلې ولکې او اختیاراتو لاندې راوستلې. د عیسایانو په خلاف کومه تداعي کاروایی ونه سوه. که چیرې عیسایي وسلوالو مزاحمت وکړ نو د هغو په ضد جنګي کاروایانې باید وسي. د شمالي سرحد له ورانکارۍ څخه د ژغورلو لپاره ابو عبیده رضی الله تعالی عنه له سرحد څخه په تیرېدو سره حملې پیل کړې. له هغه څخه په شام کې امن او امان راغی. قدرمنو اوریدونکو، دا و د ویستلې تورې د داستان وروستۍ او 14مه برخه چې پر همدغه ځای پای ته رسیږي. خو دلته به زه یو څو خبرې ستاسو سره شریکې کړم. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په عدل او انصاف کې شهرت درلودی. فاروقي عدل د متل په توګه استعمالېدی. د هغه د عدل له قمچینې څخه ټول یو شان ویرېدله. د هغه قمچینې غریبي او امیري رنګ او نسل او آقا او غلام نه پیژندله. ورونو، په هغه دور کې د خالد رضی الله تعالی عنه برابر کوم داسې سالار و چې اسلام د شام، اردن او تر فلسطین پورې خپور کړی و. په دې کې هیڅ چاته د شک او شبهې ځای نه دی چې که خالد رضی الله تعالی عنه نه وای نو د بیت المقدس فتح به دومره اسانه نه وه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شخصي توګه پوهېده چې د قیصر او کسرا په خلاف ځینې فتوحات د دې لپاره ممکن سوي وه چې خالد رضی الله تعالی عنه په غیر عادي توګه د زړورتیا فیصلې کړې وې. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د ساړه مزاج سالار و. که خالد رضی الله تعالی عنه له هغه سره نه وای نو د رومیانو په خلاف دومره تیزۍ سره دومره زیات بریالیتوبونه نسوه ترلاسه کېدلی. خپله امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه د خالد رضی الله تعالی عنه د زړورتیا اعتراف کاوه. منګر عمر رضی الله تعالی عنه ته چې د خالد رضی الله تعالی عنه په خلاف د یوې داسې خبرې معلومات وسو چې د اسلام له روح سره برابره نه ده او کومه چې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه له نظر غورځولی هم سوی نو هغه د فوري کاروایی حکم ورکړ. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه دا فکر هم ونه کړ چې د خالد رضی الله تعالی عنه چې کوم قدر او کوم قیمت دی هغه دومره زیات دی چې دا وړوکی تور هضم کېدلی هم سي. ځینو مؤرخینو لیکلي دي چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د خلافت په ګدۍ له کښېناستلو سره سم په ټولو ډلو کې یو دوه مخبران لیږلي وه چې د سالارانو او نورو مسؤلینو په کړو وړو نظر ساته. کله چې په شام کې امن او امان سو او خالد رضی الله تعالی عنه یې د قنصرین حاکم وټاکه، امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه ته په مدینه کې خبر ترلاسه سو
چې خالد رضی الله تعالی عنہ یو شاعر ته چې نوم یې اشعث بن قیس و 10,000 درهم یوازې د دې لپاره د انعام په توګه ورکړي و چې اشعث د خالد رضی الله تعالی عنہ په درناوي کې یو قصیده لوستلې و. اشعث بن قیس چې د بنو کندا سردار و هغه لوی شاعر و. هغه او د هغه غوندې څو شاعران سالارانو او حاکمانو ځایونو ته تلله، قصیدې لوستلې، انعامونه او شاباسي به ترلاسه کوله. خالد رضی الله تعالی عنہ د بډای پلار زوی و. هغه غریبي هیڅ لیدلې نه و، د شهزادګانو په څیر روزل سوی او لوی سوی و. دا خو د هغه لویوالی و چې په صحیح معنا کې له شهزادتوب سره سره هغه نیمایي عمر د جګړې په ډګر کې په پرمختګ کې په ځمکه په سملاستو او د آس پر شا باندې تیر کړی و. هغه طبعا د ښه ذوق سړی و، فیاض و، هر ښکلی شي ته زړه ورکوي. هغه دې شاعر ته چې کوم انعام ورکړی و هغه یې له خپل جیب څخه ورکړی و. هغه وخت سالار له هغه څخه زیات بډای اوسېده، د کوم چې وجه دا و چې د دشمن کوم سالار ته په یوازې سیالۍ کې د ماتې ورکولو په صورت کې د هغه ټول مال او دولت د دغه فاتح کېدی. له دې څخه علاوه هغه ته د غنیمت له مال څخه هم برخه ورکول کېدله. خالد رضی الله تعالی عنہ د دشمن بشمیر سالاران په ځانګړو سیالیو کې وژلي و. د هغو مال او سامان د خالد رضی الله تعالی عنہ په برخه کې راغلی و. تاریخ شاهد دی چې خالد رضی الله تعالی عنہ دومره مال او دولت له ځان سره اصلا ساتلی نه و. مورخینو لیکلي دي چې د شام جګړه پای ته ورسېدله، نو خالد رضی الله تعالی عنہ د خپل سپرې ډلې سپرو ته له خپل جیب څخه نقد انعامونه ورکړي و. د هغه سپرې ډلې چې کومې کارنامې کړي وي او ښودل سوي وي هغه خو موږ بیان کړي. هغه له دې څخه هم د لوی انعام حقدار و، منګر د مدینې د خلافت په نظر کې د انعام تصور څه بل شان و او همغه د اسلام د روح سره بالکل برابر و. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د اسلام د تاریخ مشهور مؤذن بلال رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته یو حکم لیک ولېږه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د مجاهدینو په منځ کې ودروه. د هغه له سره څخه لونګۍ ایسته کړه، په لونګۍ باندې د هغه لاسونه شاته وتړه، خولۍ هم د هغه له سره څخه ایسته کړه. بیا له هغه څخه پوښتنه وکړه چې هغه یو شاعر اشعث بن قیس ته انعام له خپل جیب څخه ورکړی دی او که د غنیمت له مال څخه ورکړی دی. که هغه اقرار وکړ چې د غنیمت له مال څخه ورکړی وي نو هغه په خیانت کې ونیسه، که هغه له خپل جیب څخه ورکړی وي نو په هغه باندې د اسراف تور ولګوه. له هغه څخه چې په کوم تور دی هم اقرار کوي د هغه په بدل کې هغه له خپل اوسنۍ دندې څخه معزول کړه او د هغه په ځای ته په خپل کار وکړه. ورونو دا د عربو رواج و چې په چا باندې چې به کوم تور و د هغه لاس به د هغه په لونګۍ باندې شاته تړی او د خلکو په منځ کې به ترې پوښتنه کوله چې هغه دا جرم کړی دی. له یو عام سړي سره دا سلوک یادی منګر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لکه خالد رضی الله تعالی عنہ غوندې لوی او تاریخ جوړونکی سړی هم له عام سړي سره یو ځای ودراوه. مورخینو لیکلي دي چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ کله چې دا حکم ولوستی نو په هغه باندې د غم چوپتیا خپره سوه. که امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته لږ غوندې اجازه هم ورکړې وای چې هغه د دا تحقیقات په خپل وکړي نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ له خالد رضی الله تعالی عنہ سره دا طریقه نه اختیاروله. منګر هغه پوهېده چې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ د عدل او انصاف په معامله کې ډیر سخت دی. هغه وخت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په حمص کې او خالد رضی الله تعالی عنہ په قنسرین کې و. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ قاصد ولېږه او ورته وویله چې پرته له ځنډ څخه راسي. قاصد چې کله خالد رضی الله تعالی عنہ ته پیغام ورکړ نو خالد رضی الله تعالی عنہ خیز کړه او اوچت سو. خالد رضی الله تعالی عنہ د نارې لګولو په انداز کې وویله په الله جل جلاله قسم زه د یوې بلې جګړې د جنګېدو لپاره بللی یم. خالد رضی الله تعالی عنہ هغه خوشي په زړه کې ځای کړه. حمص ته ورسېد چې د رومیانو یا بازنطینیانو په خلاف کومه لویه جګړه ترسره کیږي. منګر هغه چې کله د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ مخې ته ولاړی نو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په څېره باندې د خفګان آثار یې ولیدله. خالد رضی الله تعالی عنہ له هغه سره په څنګ کې کښېناست او ویې ویله امین الامته آیا هغه غلط دی چې ما فکر کړی و او راغلی یم؟ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ له غمه څخه په ډک غږ کې وویله ابو سلیمانه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په تا باندې تور لګولی دی چې تا 10,000 درهم اشعث ته ورکړي دي. که د هغه د غنیمت له مال څخه ورکړي وي نو دا د خیانت جرم دی، که د خپل جیب څخه ورکړي وي نو دا فضل خرڅي ده چې د اسلام له نظره ناجایزه ده. بلال رضی الله تعالی عنہ د همدې جواب وړلو لپاره راغلی دی. د خالد رضی الله تعالی عنہ عکس العمل دا و چې په هغه باندې چوپتیا خپره وه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ یو ځل بیا پوښتنه وکړه، منګر د خالد رضی الله تعالی عنہ له خولې څخه یو الفاظ هم ونه وتی. په اصل کې ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ غوښتله چې خالد رضی الله تعالی عنہ څه ناڅه ووایي
ترڅو هغه طریقه اختیار نکړل سي چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ غوښتي ده. په خالد رضی الله تعالی عنہ باندې داسې اثر وسو چې هغه د بلال رضی الله تعالی عنہ خواته هیڅ ونه کتله. اخر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د بلال خواته وکتله. د هغه مطلب دا و چې بلال رضی الله تعالی عنہ د عربو د رواج لمخې خالد رضی الله تعالی عنہ څخه بیان واخلي. بلال رضی الله تعالی عنہ پر حکم راوړی او راغلی و، هغه باید کاروایی مکمله کړي وای او تللی وای. خالد رضی الله تعالی عنہ لږ غونی مهلت وغوښتي چې هغه ته ورکړل سو او باید هم دا مهلت هغه ته ورکړل سوی وای، ځکه چې د رواج لمخې ټول پوز باید یو ځای سوی وای. د کم تر وړاندې چې له خالد رضی الله تعالی عنہ څخه اقرار اخیستل کېدی. د خالد رضی الله تعالی عنہ یو خور فاطمه په حمص کې اوسېدله. خالد رضی الله تعالی عنہ هغه ته ولاړ او هغه ته وویله چې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ په هغه باندې ستور لګولې دی. له خور څخه د مشورې اخیستلو اړتیا دا پیښ شوله چې هغه د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ نږدې خپلوانه و. فاطمه رضی الله تعالی عنها له ډیر غم څخه د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ په خلاف سو ویله. خیر خالد رضی الله تعالی عنہ له مخکې څخه غمجن و او تر څه حد په قهر هم و. هغه ته د خپل خور مشوره ششکاره سوه او بیرته ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته ورغی. خالد رضی الله تعالی عنہ ویله امین الامه ما کوم جرم نه دی کړی. ورونو له هغه څخه وروسته چې ځمکې او اسمان کوم حالت ولیدی د هغه په لیدلو سره هیچا یقین نه کاوه چې داسې عمل له هغه لوی شخصیت سره کیږي چې د اسلام د لویوالي ستنه ده او له چا څخه چې پرته اسلام تر دې ځایه پورې نه رسېده. چیرې چې د خالد رضی الله تعالی عنہ لاس د هغه په لونګۍ د هغه شاته تړلی و، د هغه له سره خولۍ ایسته سوې وه. هغه په ځمکه باندې په دوه زنګنو ناست و او د بلال رضی الله تعالی عنہ مخې ته ودرېد. بلال رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه ای ابن ولیده تا اشعاص ته 1000 دینار له خپل جیب څخه ورکړي دي یا د غنیمت له مال څخه؟ د خالد رضی الله تعالی عنہ د څېرې رنګ الوتی و، هغه غلی و. بلال رضی الله تعالی عنہ یو ځل بیا پوښتنه وکړه. خالد رضی الله تعالی عنہ بیا هم غلی و. بلال رضی الله تعالی عنہ ویله ابن ولیده زه د امیر المؤمنین حکم په ځای کوم، ځواب راکړه تا اشعاص ته 1000 دینار له خپل جیب څخه ورکړي و او که د غنیمت د مال څخه؟ خالد رضی الله تعالی عنہ اخر جواب ورکړ له خپل جیب څخه. بلال رضی الله تعالی عنہ داغه لاس خلاص کړي او په خپل لاسونه یې لونګۍ داغه پر سر کښېښوله. بلال رضی الله تعالی عنہ وویله په موږ ټولو د امیر المؤمنین د حکم په ځای کول فرض دي. موږ د هر سالار عزت کوو. هلته چې څومره پوځ و په هغو باندې چوپتیا خپره وه. په دې چوپتیا کې پریشانی پټه وه. د هر چا په څېره باندې ګیله او شکایت و. کم له کمه له خالد رضی الله تعالی عنہ سره داسې سلوک په کار نه و. منګر د نظم او ضبط غوښتنه وه چې یوې روا کاروایی په خلاف هیڅ چا هم خبرې نسوې کولی. د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ او بلال رضی الله تعالی عنہ کیفیت هم همدا و چې هغو سترګې اوچتولی نسوې او نیس ولیدلی، د هغو سترګې ځمکې ته پاتې وې. خالد رضی الله تعالی عنہ په هغه خیال سره په آس باندې سپور سو او له هغه ځایه راووتی چې معامله همدلته ختمه سوې ده. 8 ورځې تېرې سولې. خالد رضی الله تعالی عنہ ته هیڅ حکم ورنغی. هغه بیا حمص ته ولاړی او له ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ سره وکتله. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د امیر المؤمنین حکم لیک خالد رضی الله تعالی عنہ ته په وړاندې کول وویله. ابو سلیمانه دا ولوله. خالد رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته وویله په تا د الله جل جلاله رحمت وی امین الامه د امیر المؤمنین دا حکم دی ماته په هغه ورځ ولې نه اوروي؟ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ وویله په الله جل جلاله قسم ماته اندازه و د هغه غم چې تا ته کېدی. ما په خپل ژبه تا ته غم نسو درکولی. دا غم زما لپاره هم لږ نه دی چې ته یې معزوله کړی یې. خالد رضی الله تعالی عنہ په چوپتیا سره په خپل آس باندې سپور سو او له حمص څخه ووتی. تاریخ له دې ویلو څخه معذوره دی چې هغه وخت خالد رضی الله تعالی عنہ څه فکر کاوه. د هغه د احساساتو په نړۍ کې څنګه زلزلې راتللې. هغه له خپل جیب څخه دا انعام ورکړی و. هغه دا جرم نه ګاڼه. هغه داسې فکر کاوه چې هغه ته چې کومه سزا ورکړل سوې وه هغه ډیره درنه وه. د هغه په ژوند کې دا دویمه موقع وه چې د فکرونو او خیالونو په دښتو او بیابانو کې سرګرځنۍ ګرځېده. یوه ورځ خو هغه وه چې هغه له مکې نه مدینې ته په یوازې ځان باندې را روان و. هغه مدینې ته تللی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک لاس اسلام قبلاوه او اوس له حمص څخه یې د خپلې معزولې حکم واورېد او قنسرین ته خوځېدلی و. د هغه په ذهن کې د پریشانۍ رنځ او غم او الله جل جلاله خبر د څنګه فکرونو توپان راوچتېده او د هغه توپان زګیروي اورېدل او را روان و. آس هغه قنسرین ته ورساوه. ښار ته له ننوتلو سره سم هغه خپل آس وره ډله راوغوښتله چې هغه په خپل لاس روزلې وه. دا د خوشو سوو سپرو ډله وه. دې ډلې له ځانه څخه د څو برابره قوي دښمن پښې سستې کړي وې. له دې ډلې سره د خالد رضی الله تعالی عنہ ډېره زیاته مینه وه. اوس د پرون خبره وه چې د دې ډلې مخې ته په درېدو سره خالد رضی الله تعالی عنہ وویله
چې په دشمن باندې ولویږي. نن هغه د ماغې ډلې مخې ته د رنځ او غم تصویر جوړ شوی و، په خپل آس باندې ناست و. خالد رضی الله تعالی عنہ له هغې خوشې او محبوبې ډلې سره الله خبر څنګه خبرې کول یې غوښتل چې ویې کړي. هغه غوښتل چې څه ووایي، نو د هغه زړه راډک سو او غم پرې راخپور سو. هغه د دې ډلې بیلوالی نسو زغملی. هغه په ډیرو لنډو الفاظو کې د سپرو بریالیتوبونه، د هغو د برق په شان د تیز تګ، سرتیرو او ځان قربانولو په خلاص زړه ستاینه وکړه. بیا یې هغو ته وویله چې هغه د تل لپاره د هغو ملګرتیا خوشي کوي. د سپرو عکس العمل دا و لکه څنګه چې د هغو ساګانې درېدلې وې. دردناکه غوندې یوه چوپتیا وه چې په هغو باندې خپره سوې وه. هغه چوپتیا د سپرو سلګۍ ماته کړه. خالد رضی الله تعالی عنہ آس تاو کړ او له هغه ځای څخه لرې راغی. دا حالت د هغه له زغمه څخه بهر و. له هغه ځایه خالد رضی الله تعالی عنہ حمص ته ولاړی. له ټولو مجاهدینو سره یې وکتله. په غمجن زړه یې له ټولو سره الله پاماني وکړه او مدینې ته وخوځېدی. خالد رضی الله تعالی عنہ مدینې ته ورننوت، مګر د یو فاتح سالار په حیثیت نه چې خلک له کورونو څخه بهر راسي. د هغه هرکلی یې کړی وای. د هغه حیثیت د یو سزا موندل سوي مجرم غوندې و. له اتفاق څخه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته په یو کوڅه کې په راتلو مخې ته ورغی. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ د خالد رضی الله تعالی عنہ جنگي کارنامې په هغو لفظونو سره ولمانځلې: ابو سلیمانه، تا هغه کړي دي چې بل چا نسوي کولی، مګر هر کار الله جل جلاله کوي. خالد رضی الله تعالی عنہ وویله: تا چې کوم کار کړی دی هغه د هیڅ مسلمان خوښ نسو. ای ابن الخطاب، تا له ما سره بې انصافي کړې ده. امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ وویله: له کومه ځای راغلی یې؟ دا دولت چې ته هغه په ناروا اسراف کې غورځوي او ګرځي ابو سلیمانه، آیا ته غواړې لکه د رومیانو او پارسیانو غوندې بادشاه جوړ سې؟ په الله جل جلاله قسم، ته زما لپاره د احترام وړ یې، ته پر ما ګران یې. اوس به ستا زما څخه هېڅ شکایت هم نه وي. په الله جل جلاله قسم، زه کوم سالار، کوم امیر او کوم حاکم نه غواړم چې د بادشاه په څېر جوړ سي. چا چې ستا لږ غوندې صفت وکړي، تا د هغه لمن د انعامه څخه ډکه کړه. خالد رضی الله تعالی عنہ یې 2 ورځې په مدینه کې تېرې کړلې او قنسرین ته بیرته ولاړی. هغه مدینه د تل لپاره پرېښودله. د الله توره په پوښ کې بنده سوه. د دې پیښې په اړه ډېر څه ویل کېدلی سي، ډېر څه ویل سوي دي. مورخینو خپله رایه ورکړې ده. خو که موږ د نن دوره او د نن حکمرانان مخې ته راولو او فکر وکړو، نو د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ دا فیصله ښه نه ښکاري. او که موږ هغه دوره بیرته په خیال کې راولو او ژورتیا ته ولاړ سو، نو موږ هغه پایلې ته رسیږو چې د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ فیصله بالکل صحیح او په ځای وه. ورونو، څېړنه وکړئ. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ ویلي وه چې ته غواړې بادشاه جوړ سې. د بادشاهانو انداز همدا و. چا چې د هغه په ستاینه کې 2 کلمې ویلي وې، نو هغه یې له اکرام او انعام څخه مالامال کوئ. غور وکړي چې د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نظر د راتلونکي وخت پر دې وشکولې څومره لرې تللی و. د خلفای راشدینو څخه وروسته راتلونکو خلفاو د انعام او اکرام لړۍ پیل کړې وه. عباسیان خو روایتي بادشاهان جوړ سوي وه. د اندلس اخري دوره وګورئ، دربار لګېدلی و. شاعرانو او ادبیانو منظمې قصیدې لوستلې او له انعام څخه یې لمنې ډکېدلې. دغه شاعران د اندلس سلطنت یې د غرناطې تر سقوطه پورې ورساوه. له هغه ځایه وروسته اسلامي سلطنت په بادشاهانو کې وویشل سو. په هندوستان کې د مغولیه سلطنت ډالۍ مشهورې وې تر دې چې زوال ته ورسوي. اوس په مسلمانانو کې وګورئ، د انعام او اکرام هماغه خرابه لړۍ چلیږي کومه چې اسلام ناروا ګرځولې ده. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ خو خپل له جیبه څخه د انعام ورکړی و او د معزولۍ سزا یې وګالله. منګر زموږ حکمرانان له سرکاري خزانې څخه یا د بیت المال څخه دغه انعام ورکوي. حقیقت دا دی چې دا له پردیو څخه د اخیستل سوي قرضونو پیسې دي. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ د لرې لیدونکو نظرونه لیدلي وه چې د انعام او اکرام لړۍ وچلېده، نو د هغه پایله به له زواله څخه پرته بل هیڅ نه وي. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ د دې لپاره هم خالد رضی الله تعالی عنہ ونه بخښه، ځکه دا به رواج جوړ سي چې سالار، امیر، حاکم او حیثیت خاوند ته هیڅ سزا نه ورکول کیږي. په دې توګه عدل او انصاف ختمیږي او اسلامي ټولنه په دغه ترتیب سره ویشل کیږي. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ د احکامو په ځای کولو کې دومره سخت و چې هغه خپل زوی ته د 100 درو سزا ورکړې وه. هغه یې په درو وواهه، نو د هغه زوی د 80 درو په وهلو سره مړ سو. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ ته خبر ورکړ، هغه حکم ورکړ چې 100 درې پوره کړي، پاتې 100 درې د هغه دغه زوی چې مړ سوی و د مړي وجود یې په ووهئ. له مدینې څخه خالد رضی الله تعالی عنہ قنسرین ته ولاړی، له هغه ځایه حمص ته ولاړی او د هغه د عمر پاتې 4 کاله هلته تیر سوله. یو وخت راغی چې د خالد رضی الله تعالی عنہ لاس تنګ سو. د قریشو شهزاده، د
د جګړې د ډګر بادشاه، د زړه سخي او فیاض، په زرګونو درهمه په حق لرونکو کې تقسیمونکی انسان د مفلسي په پنجو کې راغی. لږ موده وروسته امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه د څه مسلمانانو لپاره تنخوا ټاکلې وه چې 3000 درهمه د کاله وه. دا خالد رضی الله تعالی عنه ته هم ورکول کېدله. له دې څخه هغه په حمص کې له خپلې کورنۍ سره د ژوند ورځې پوره کولې. خالد رضی الله تعالی عنه اوس هغه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه نه و پاتې سوی د کوم چې له هغې پارونې څخه یې په دښمن باندې ویره خورېدله چې ول زه یم د پارسیانو ضد او زه یم خالد بن ولید. هغه اوس ګوښه نشینه سوی و. د هغه ژوندی زړه ښه ذوق او شوخي ختمه سوې وه او هغه غلی او خفه اوسېده. د عیسوي کال د 619 او د هجري کال 13 هغه یو بل غم وزغمه. د فلسطین په یو کلی کې امواس کې د طاعون وبا خپره سوه چې په لیدو کې په ټول فلسطین او شام کې خپره سوې وه. خلک په ډېر چابکۍ سره د مرګ ښکار کېدله. دلته به د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د کردار ذکر بې ځای نه وي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د خلافت بیعت وسو او حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د هغه دپاره د حق ښه ناصح او د خیر په لاره کې ښه مرستیال و. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت وظیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ور په غاړه کړه او حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه له هغه څخه هیڅ مخالفت ونه کړ مګر یو ځل مخالفت کړی دی چې دا هغه بیان داسې کیږي. هغه څه و چې حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه دا هغه په باب د خلیفہ د امر مننه نه وکړي. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته فرمان ولېږي او داسې ورته ولیکله تا ته زما ضرورت پیدا سوی او د هغه په باب یې له تا څخه بله چاره نه وینمه. که تا ته زما دغه لیک د شپې له مخې ورسېدی نو زه له تا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې شپه سبا نه کړې او ژر زما په لوري سپور او را روان سي. او که تا ته زما لیک د ورځې لخوا ورسېدی نو له تا څخه کلکه هیله کوم چې ورځ بیګا نه کړې او ژر زما په لوري سپور را روان سي. کم وخت چې حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لیک را ورسېدی او حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه دا هغه لیک ولوستی نو ویله زه امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه په حاجت چې ماته لري وپوهېدلم. هغه غواړي چې د ځان څخه وروسته هغه څوک پرېږدي چې هغه پاتې کېدونکی نه دی. بیا ورته داسې ولیکله ای امیر المؤمنین زه ستا په حاجت چې ماته لري وپوهېدلم او زه د مسلمانانو په لشکر کې یم او زه نه غواړم له هغه څخه چې هغوی ته رسېدونکی دی ځان بچ کړم او زما او د هغوی په منځ کې بیلتون وسي بلکې زه دا غواړم چې الله جل جلاله زما او د هغوی په باب خپل امر ترسره کړي. کله چې زما دغه لیک تا ته در ورسېدی نو ما له خپل تصمیم څخه بچ کړه او ما ته د پاتې کېدو اجازه وکړه. ورونو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې خاطر لیک راستولی وو حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته چې حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د خلافت لپاره خلیفہ وټاکي. اما حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په جواب کې داسې ورته وویله امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه لیک ولوستی نو په ژړا سو او له سترګو څخه یې اوښکې وبهېدلې. ناستو کسانو چې د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه ژړا ولیدله نو ورته وویله ای امیر المؤمنین آیا حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه مړ سوی؟ هغه وویله نه مګر مړینې ته نږدې سوی دی. د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ګمان غلط نسو بلکې هماغه و چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ډیر ځنډ ونه کړ چې هغه د طاعون په ناروغتیا اخته سو او بیا چې مړینې ته نږدې سو خپل لښکر ته یې داسې وصیت وکړ زه تاسې ته وصیت کوم که تاسې هغه ومانه نو تاسې به تل په خیر کې اوسئ. هغه دا چې تاسې لمنځونه ښه ادا کړئ، د رمضان د میاشتې روژه نیسئ، صدقه ورکوئ، حج او عمره ادا کوئ، یو بل ته وصیت کوئ، امیران ته نصیحت کوئ او د هغوی سره خیانت او ټګي مه کوئ. په دنیا مه تېروځئ ځکه که سړی 1000 کاله ژوند وکړي بیا هم زما د مړینې حالت ته چې تاسې یې وینې رسېدونکی دی. بیا یې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ته کتل او ورته یې وویله ای معاذه ته خلکو ته لمونځ ورکړه. بیا څه ځنډ ونه کړ چې پاک روح یې ووت. بیا حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ودرېد او ویې ویل ای خلکو تاسې ته د یوه سړي مصیبت ورسېدی په الله جل جلاله قسم ما دای سړی نه دی لیدلی چې د هغه څخه د خورا پاکې سینې لرونکی او د شر څخه ډیر لرې لیدونکی د عاقبت ډیر خوښونکی او عامو خلکو ته ښه نصیحت کوونکی وي نو پر هغه ورحمیږي څو الله جل جلاله پر تاسې رحم وکړي. د خالد رضی الله تعالی عنه ټول ملګري کوم چې له ده سره هغه ویرونکي جنګونه ترسره کړي وه له هغونه څخه مړه سوله. په هغو کې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه، شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه، غضرار بن الازور رضی الله تعالی عنه،
یزید بن ابي سفیان هم شامل و. د خالد رضی الله تعالی عنہ خپل ډیر زامن د تعاون ښکار وګرځیدله. د یو پلار د پاره داسې د مد زغم وړ نه و. د تعاون په دی وبا کې 25,000 مسلمانانو الله جل جلاله ته ځان وسپاره. خالد رضی الله تعالی عنہ هم مخکې غلی وسیده، منګر اوس خداسي لکه چې داغه د خبرو قوت ختم سوی وي. د مسلمانانو د فتوحات لړۍ چلیدله. له ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ له رحلت څخه وروسته سپسالاری عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته ورسېدله. خالد رضی الله تعالی عنہ چې بکله د مسلمانانو د نوی فتح خبر اوریده نو داغه په چاره باندې به خوشحالي راتله، منګر لږ ځنډ وروسته هغه بیرته غلی کېدی او غمجن کېدی. هغه ته غالبا دا خیال راته چې هغه په دې کې شریک نه و. په کال 646 عیسوي کې خالد رضی الله تعالی عنہ ته داسې ناجوړي پیښه شوه چې هغه یې په ډېره چابکۍ سره خوړی. دا د خپګان اثر و. د هغه وجود ورځ په ورځ اوبه کېدی. یوه ورځ یو دوست د هغه لیدلو ته راغی. خالد رضی الله تعالی عنہ خپل ورونو لسکی او دوست یې وشود او ویې ویله په غور سره یې وګوره، آیا زما په ورون باندې تا ته داسې ځای نظر ته راځي چې په هغه باندې توره یا برچه یا غشی نه وي لګېدلی او ټپي سوی نه وي؟ دوست یې داسې ځای نظر ته رانلی چې هغه ځای ټپي نه وي. خالد رضی الله تعالی عنہ دویم ورون لسکی او دوست یې وروښود او همدا پوښتنه یې ترې وکړه. بیا یې دواړې مټې په وار وار لوڅې کړلې او همدا پوښتنه یې وکړه. بیا یې سینه او شا وښودله. دوست یې له یو بالښت څخه زیات کوم ځای نظر ته رانغی چیرې چې د زخم نښه نه وي. خالد رضی الله تعالی عنہ په ډېر ډنګر غږ کې وویله، آیا ته نه پوهېږې چې ما څومره جګړې ترسره کړي دي؟ بیا زه ولې شهید نه سومه؟ زه په جنګېدو کې ولې مړ نه سومه؟ دوست یې وویله، ته د جګړې په ډګر کې نسې مړ کېدلی ابو سلیمانه. تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله توره ویلې ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندوینه وه چې ته د جګړې په ډګر کې نه وژل کېږې. که ته وژل سوی وای نو ټول ویل چې یوه کافر د اسلام توره ماته کړې ده. داسې هیڅ کېدلی نسي، ته د اسلام ویستلې توره وې. د رحلت په وخت کې له خالد رضی الله تعالی عنہ سره د هغه یو ملازم حمام و. د زکندن په حالت کې خالد رضی الله تعالی عنہ وویله، زه د یو اوښ په څیر مرم، په بستره کې مرګ زما لپاره شرمناکه ده. او خالد رضی الله تعالی عنہ د هغه الله حضور ته ورسید د چا چې هغه توره وه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ سیف الله له دنیا څخه پورته سو او عمر یې 58 کاله و. د هغه د مرګ خبر چې مدینې ته ورسېدی نو د بني مخزوم ښځې په ستایلو کوڅې ته راووتلې. د مدینې نور ښځې هم بهر ته راغللې او مدینه ماتمځای جوړ سو. ښځو سینې وهلې او ساندې کولې. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په ګدۍ په کښېناستلو سره حکم جاری کړی و چې د چا په مرګ باندې باید ژړا او زارۍ ونه سي. د هغه په دې حکم باندې په سختۍ سره عمل کېدی. منګر د خالد رضی الله تعالی عنہ په مرګ باندې ښځې له کورونو څخه بهر ته راغلې، ستاینې یې کولې. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل کور کې ناست دا غږونه واورېدله نو هغه له قهر څخه جګ سو او له خپل دیوال سره یې ځوړنده زغر راواخیستله او په ډېره تیزۍ سره بهر ته ولاړی. منګر په دروازه کې بیرته ودرېد، لږ ځنډ فکر وکړ او زغره یې همهلته ځوړنده کړه له کومه ځایه چې اخیستې وه. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړ د بني مخزوم ښځو ته د ژړا اجازه ده. هغوی پرېږدي چې د ابو سلیمان ماتم وکړي. د هغو ژړا نه تمیږي. ژړېدونکي په ابو سلیمان غوندې خلکو باندې باید وژاړي. په حمص کې یو ډېر ښکلی باغ دی. د ګلانو پټۍ دي، په منځ کې لارې دي، ونې دي. په دې باغ کې یو جومات دی چې د خالد رضی الله تعالی عنہ د جومات په نامه مشهوره دی. یو ډېر زړه راښکونکی جومات دی. د دې جومات په یوه کونج کې د خالد رضی الله تعالی عنہ قبر دی. ورونو، د خالد رضی الله تعالی عنہ د میړانې له کیسو څخه خبرو کسانو ته نن هم څوک چې هغه مسجد ته ولاړ سي دا پارونه اوریدل کیږي. زه یم د پارسیانو دشمن، زه یم خالد بن ولید. هیله ده چې دغه اوږده سلسله به مو په ډېر غور سره اوریدلې وي او هم به مو خوند ځینې اخیستی وي او هم پند. او هڅه وکړئ چې دغه سلسله چې 80 برخې ده او د ویستلې تورې په نامه باندې نومول سوې ده دا بار بار واورئ. دا د اسلام تاریخ دی، هغه فتوحات چې په عقل باندې نه کښېوځي، هغه لښکر در یاد کړئ چې د یرموک په جګړه کې 1.5 لک د دشمن پوځ او په مقابل کې 40,000 مسلمانان. بیا هم الله تعالی دغه 40,000 مسلمانانو مرسته کوي او هغه 1,40,000 په منډه کوي او یا اکثره برخې په دغه میدان کې مړه کیږي. د دې پر ځای چې موږ شیطاني ډرامې، هندي سریالونه، هندي فلمونه، ترکی سریالونه، دا خرافات واورو، ولې موږ خپل د اسلام مبارک تاریخ نه اورو؟ تاریخ دا نه دی چې موږ په یو غږ واورېدی او پر بل غږ مو ووتی. دا باید موږ خپل په ذهن کې نوٹ کو، خپل په ذهن کې ثبت کړو. خیر، نور نه غږېږم چې خپرونه اوږدېږي او زه د الله جل جلاله ډېر شکر ګزاره یم چې دومره وس، توفیق او توان یې راکئ
چې دا اوږده سلسله چې تقریبا کتاب یې 2 ټوکه دی دا ټوله په صفتي بڼه واړوم او خپل پښتو ژبه ورونته ډالۍ کړم. که بیا هم په دغه اوږده سلسله کې چې تقریبا 2 میاشتې وخت یې واخیستی، که بیا هم په بعضو برخو کې څه ناڅه غلطیانې راغلي وي، زه د هغو په اړه ستاسو اوریدونکو څخه ډیره بخښنه غواړم. خامخا به کله کله په بعضو الفاظو کې انسان خطا وځي، خو د هغه خطا ایستلو په اړه زه ډیره بخښنه غواړم. او راځم د کتاب لیکوال او ژباړن به معرفي کړم. د کتاب لیکوال دی عنایت الله التمش چې خورا ډیر کتابونه نور هم لیکلي دي، هغه لکه سلطان محمود غزنوي رحمه الله چې یو بل بتماتونکی په نامه باندې دی، او دغه ویستل توری لیکلی دی، او ایمان پلورونکی لیکلی د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ده، او د حجاز سیلی کتاب لیکلی. داسې ډیر بشمیره کتابونه لیکلي دي چې یو ډیر ښه لیکوال دی. او دغه ویستل توری د کتاب ژباړونکی دی پوهنمل ذبیح الله عطایی، او ما الخادم سردار محمد تاسو ته په غږیزه بڼه ثبت کړ. او دغه د ویستل توری سلسله مو د 2024 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه باندې پای ته ورسوي چې سمون خوري د 1446 قمري کال د محرم د میاشتې 25 ورځ، او نن ورځ د چهارشنبه ده. نور مو پر رب جل جلاله سپارم. ما الخادم سردار محمد په دعاګانو کې یاد ساتي. الله جل جلاله مساتندوی سه، وما علينا الا البلاغ المبين.